بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن درس سیکشن اف WBC یا د وایټ بلډ سیلز کارونه. اکشن څه ته وایي؟ کارونه خو موږ ویلي وو چې کار یې څه دی په امیونټي کې دی یا په امیون سیستم کې. یعنې زموږ قوت مدافعت چې دی هغه د چا په کنټرول کې دی؟ د WBC په کنټرول کې. دې خبر پوه شوئ؟ اوس د دې بعد نو څه کېږي؟ موږ دا وایو چې دی دا قوت مدافعت سره کم کنټرولوي. دی قوت مدافعت سره کم کنټرولوي. دې ته موږ وایو اکشن اف WBC. دې څه وایو؟ اکشن اف WBC. یو خبره واورئ، تر څو پورې چې موږ اکشنز د دې ونه وایو د هغسې جنرل خبره کوو. موږ صرف دا وایو چې WBC یانې چې دي هغه د میکروبو سره جنګېږي، میکروبونه د منځه وړي. موږ تر دې حده خبره کوو. بیا چې کله د دې موډ اف اکشن ته راسو یا په بل اصطلاح دی څنګه دا میکروبونه د منځه وړي، دا خبرې ته چې راسو بیا راځي دغه درې کلاسونه پوه شوئ: فیګوسایټوسیس، انټي باډي پروټیکشن او سټارټینګ انفلمیشن. په دغه درو طریقو سره میکروبونه دی د منځه وړي. په دې خبره پوه شوئ؟ یا پلا بیا درته وایم د نن درس څه دی؟ اکشن اف WBC. اکشن یې تاسو ته معلوم دی چې دی کنټرولینګ امیونټي یا امیون کنټرول یې کار دی یا په بل اصطلاح میکروبونه د منځه وړي. اوس یې سره کم وړي یا دا طریقه یې سره کم ده. طریقه چې د هغه د فیګوسایټوسیس په طرز ده، د هغه رقم د انټي باډیز پروډکشن په طرز او اخري څه دی سټارټینګ انفلمیشن. دا درې کارونه په مخ بیایي او دغه درې کارونه چې په مخ بوځي یا میکروبونه بیا ولاړ کړي. په دې خبر پوه شوئ؟ باید مو ویلی سي یاره. نو دا رقم چې شي دا ټوله سیستم چې دی دا په کار اچي. بیا یو وخت داسې راځي چې هغه میکروب چې دی هغه ګر سره ختمیږي. په دې خبر پوه شوئ؟ دلته دا کم سیستم چې دی فیګوسایټوسیس، انټي باډي پروټیکشن او سټارټینګ انفلمیشن، دا درې سره چې دی دا د امیونټي درسونه هم دي، امیونټي یا امیون سیستم، او د هغه رقم د WBC کارونه هم. په دې پوه شوئ؟ د دې له مخې چې دا درس در شروع کوم یو بل خبره دا درته کوم، د موږ چې انټي بایوټیکس او انټي وایرل دوایي ورکوو، داسې میډیسنز چې هغه د میکروبو په خلاف ورکول کېږي. اکثر شاګردان دا پوښتنه کوي چې WBC چې زموږ په وجود کې بیا نو موږ انټي بایوټیکس ولې ورکوو؟ د انټي بایوټیکس ضرورت څه ښه؟ دا داسې کیسه وي هر وخت چې کله موږ تراپي شروع کوو عموما موږ درېږو یوه ورځ دوې ورځې چې نن که نن انفیکټډ شو زما وجود، نو یوه ورځ دوې ورځې ودرېږي، د هغه بعد تراپي شروع کوي. اکثره وخت موږ په دې نه ناجوړه کېږو ځکه او دوا نه خورو، معمولي ناجوړه سو دوا ونه خورو بېرته جوړ سو، خاص کر زکام او داسې کنډیشنز چې وي نه. نو هغه وجه څه شي؟ هغه وجه دا وي دا WBC په دغه اکشن سره هغه میکروب د منځه وړي. کله کله دا داسې حالت راسي زموږ د وجود WBC کمې سي یا هغه ناجوړي ډېره پر زوروره سي یا میکروب ډېر پر زورور وي. بیا نو موږ څه کوو؟ بیا انټي بایوټیکس ورسره ورکوو، بیا انټي وایرلز ورکوو. نو انټي بایوټیکس او انټي وایرلز د WBC سره کومک کوي. دا یوه خبره واورئ ښه. دا څه کوي؟ د WBC سره کومک کوي. د WBC خپل کاري، د انټي بایوټیکس خپل کاري. نو دواړه د یو بل په کومک سره هغه میکروب د منځه وړي. اوس مثلا یو انټي بایوټیک دی، موږ یې د امپیکلاکس په نامه پېژنو یا امپیکلاکس ګولۍ دي، کپسولونه دي. په هغه کې دننه چې دی مطلب فار ایگزامپل دغه د امپیسیلین او دا رقم شیان دي وینه. اوس امپیسیلین چې په کومه دوا کې ګډ وي هغه اموکسیل چې کوم دی ښه. نو اموکسیل کې دا امپیسیلین چې ګډ وي دغه امپیسیلین خپل څه کوي؟ دا د میکروب دیوال سوری کوي، سیلوال ورته وایي. په هغه کې سوریان جوړ کړي، کوچني کوچني څه جوړ کړي؟ سوریان جوړ کړي. هغه سوریان په وجه اوبه ډېرې ورسي هغه بکټیریم ته دننه، د بکټیریا سیل پټاو سي. بکټیریا سیل څه شي؟ پټاو سي، لکه کښتۍ چې سوری سي. په دې پوه شوئ؟ ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې میکروب خاص کر بکټیریا اکثره وخت په لانده ځای کې اوسي، په لوند میډیم کې، چې هلته د اوبو دغه یې په وچ ځای کې نه اوسي. په دغه وجه اکثره شیان چې موږ وچ کړو هغه خرابېږي نه، د لاندې غوښه نه، د هغه باندې مالګه هم موږ واچوو وچ هم وي، نو هغه بیا خرابېږي نه. نو که ته غواړې چې په یو ځای کې د میکروبونه نه اوسي هغه ځای څه کوه؟ وچ وساته، یا په بل اصطلاح میوه یا هغه فروټ یا سبزي هر شی چې هغه وچ کړي بیا خرابېږي نه، میکروبونه هلته وده نه کوي. نو ګورئ نو چې میکروب په اوبو کې دننه سو، د هغه کوم سیلوال چې دي ماش درته ویل د فوټبال ټیوب پر سربیرنه ټیوب چې کوم دی ښه، هغه اوبه نه پرېږدي چې دننه ورسي. کله چې موږ امپیکلاکس دا دوایي ورکړو دا څه کوي؟ دا سیلوال سوری کوي. د سیلوال د سوری کېدا بعد اوبه ورسي دننه، اوبه چې دننه ورسي بکټیریا څه شي؟ پټاو شي. خبره پوه شوئ؟ نو یعنې دا کار د چا دی؟ د انټي بایوټیک دی. په دې کې بیا دا نور شیان چې دي وینې دا WBC چې کومې دي، WBC بیا فیګوسایټوسیس، انټي باډیز پروټیکشن او سټارټینګ انفلمیشن، په دغه طریقو سره بیا میکروبونه WBC د منځه وړي. لکه انټي بایوټیک چې خپله طریقه لري، د WBC هم خپلې طریقې دي. په دې پوه شوئ؟
دا زما د نن درس دی، دا انټروډکشن و. اوس راځو د دې طریقو ته. دا یوه خبره واورئ، دا زموږ WBCیانې چې دي نارملي زموږ په وجود کې چې ګرځي، په عام ورځو کې چې په هغه وخت کې دا انفیکشن نه وي راغلی، نمبر د WBCیانو یو رقم وي، یعنې هلته کم وي. ښه، چې کله انفیکشن راسي بیا د دې نمبر زیات سي، د دې نمبر چې شي زیات سي، وینئ WBCیانو مقدار یا نمبر په وینه کې زیات سي. دغه زیات نمبر اصلا د چیش په وجه دی، د دې په وجه چې فیګوسایټوسیس، انټي باډي پروډکشن او سټارټینګ انفلمیشن په دغه درو طریقو سره میکروب د منځه ویسي او موږ د ناجوړیانو څخه وساتي. په دې خبرو پوه شواست؟ نو اوس کېږي څه دا واورئ، چې کله یو میکروب خاص کر بکټریا یا وایرس، بکټریا او وایرس دا چې کله وجود ته دننه راسي، هغه کم امیون بیریرز یا هرډلز کراس کی. بیریرز ما درو شول چې څه وایي خنډ چې تر هغه تیر سي، لکه سکین، لکه نور داسې ځایونه، وینئ چې تر هغه تیر سي، وینې ته راسي یا زموږ حجرو ته راسي. په حجرو کې بیا د وینې څخه دغه سیلان راوځي یا د حجرو څنګو ته پوه شواست، ټیشو کوم دغه چې دی انټرسټیشیم چې موږ ورته وایو، او هلته د WBCیانو سره جنګ شروع کړي. دغه جنګ یې په درو طریقو سره دی. ښه، یو یې دا رقم جنګ ورسره کوي چې د فیګوسایټوسیس موږ ورته وایو، په دې سره میکروبونه د منځه وړي. بله طریقه د جنګ یې د انټي باډیز پروډکشن، انټي باډیانې جوړي، دا سره کوم کار کوي درښیم یې، په دې طریقه یې د منځه وړي. دریم کار یې چې دی سټارټینګ انفلمیشن، په دې طریقه یې د منځه وړي. څه شی؟ بکټریا. اوس بس بکټرییم چې کوم دی، بکټریال سیل هغه د منځه وړي. اوس راځو اولې طریقې د فیګوسایټوسیس. د دې یو بل نوم دی، دې ته موږ وایو انګلفینګ پروسیس. انګلفینګ پروسیس هم دې ته وایي، یا دې ته سمپلی څه وایي؟ فیګوسایټوسیس. ګورئ، اوله طریقه ده فیګوسایټوسیس موږ ورته وایو، دې ته انګلفینګ هم وایي. انګلف اصلا وایي خوړلو ته، خوراک ګوله یې کې ویې خوري، دې ته موږ څه وایو؟ انګلفینګ. دا یو سیل دی، دا WBC یو قسم دی. وینئ کم WBC دی، فار ایگزامپل دا نیوټروفیل دی. دا څه دی؟ وینئ ګرینیولوسایټ دی، دا نیوټروفیل دی. اوس دا نیوټروفیل چې دی دا حمله کوي پر چا باندې؟ پر بکټریم باندې. خوري بکټریم یې څه خوري؟ د خوراک بعد پروسسیږي دننه په دې کې، درښیم چې سره کوم پروسسیږي او بیا دا د منځه ځي. ګورئ دا ډېر ضروري خبرې دي، دا به تاسو ته کوئ. WBCیانې څه رقم میکروبونه د منځه وړي، دا درس دی زموږ. وینئ څه رقم WBCیانې چې دی هغه میکروبونه ختموي. دا خو نو اکثره خلکو ته معلومه ده چې WBCیانې څه دي؟ د امیون سیستم سیلز دي، یا د قوت مدافعت سیلز دي، یا په بل اصطلاح میکروبونه وژني، یا موږ د ناجوړیانو سره راګرځي. سره کم راګرځي، وینئ دا نو کم خلکو ته معلومه وي. دا زده کوئ. اوله طریقه چې ده د WBCیانو د ډسټرکشن د
د بکټیریم یا د وایرسانو د نورو میکروبو هغه د فیګوسایټوسیس. فیګوسایټوسیس وایي چې شته انګلفینګ پروسس ده. انګلف چې شته وایي خوړل، دا رقم خوړل. دا ګوري دا اصلا داسې دا کوم سیل چې دی دا ډبلیو بي سي خاص کر نیوټروفیل او مونوسایټ دا دواړه شه مونوسایټ او نیوټروفیل دا دواړه دا کارونه کوي. میکروفیجز هم ورته وایي. اوس دا میکروفیجز یا نیوټروفیلز یا مونوسایټ چې دی دا راسي چیرې راسي دا ګوري. اوس مثلا دا د وینې رګ دی، دا چې دی د وینې رګ دی. دلته چې پرتې دي حجرې پرتې دي. اوس په دا حجرو په مابینځ کې دلته مثلا یو بکټیریم رالی. دلته چې رالی بکټیریم رالی. بکټیریم یوې دانې ته وایي شه یو میکروب یا یوې میکروب چې وایي بکټیریم. دغه بکټیریم چې کله دلته د وینې د لارې راسي یا د سکین د لارې راسي شه. اوس دا د وینې رګ دی. د وینې رګ چې د کومو سیلانو څخه جوړیږي هغه ته موږ څه وایو اندوتیلیل سیل شه. د اندوتیلیل سیل څخه دلته چې ورسي مثلا دا یو دانه نیوټروفیل ورغلی د باندې د دې ځای سره راووتی. دا داسې شکل لري دا نیوټروفیلز مونوسایټ خاص کر دا لکه امیبا مو لیدلی. امیبا یو خاص میکروب دی، پروټوزوان دی. دا په ډایسنټري په دې کې امیبا هیسټولایټیکا دا ډایسنټري چې ورچی خلکو ته نو داسې شکل یې یا په بل اصطلاح داسې وبولي لکه په غباره کې په بیلون کې چې موږ اوبه واچوو او اوبه چې کومې خواته ولاړ سي اګر د غباره هغې خواته دغسې مومنټ وکړي. د دې هم داسې مومنټ دی. دې ته موږ وایو دا حرکت دی موږ چې وایو د نیوټروفیل مونوسایټ او میکروفیجز دې ته موږ وایو امیبایډ مومنټ. امیبایډ مومنټ د امیبا په رقم تګ یا حرکت. نو دغه د وینې د رګو سره دا نیوټروفیلز یا مونوسایټ دا ورسي دلته چیرې دا میکروب ده او دا په یاد لري میکروبونه تر دې کوچني ښه میکروبونه ډېر کوچني نیوټروفیلز مونوسایټ میکروفیجز شي هغه چې شي غټي. نو دوی دلته دننه چې ورسي دا انټرسټیشیم ته د وینې سره ولاړله ښه بس پر دې باندې داسې حمله وکړي ویې خوري. دا چې کې انګلف یې کړي. دغه پروسس ته موږ څه وایو دا چې ویې خوري دې پروسس ته موږ وایو انګلفینګ یا فیګوسایټوسیس. اوس ګورئ فیګوسایټوسیس څه ته وایي د نیوټروفیل مونوسایټ او میکروفیجز دا درې وایټ بلډ سیلز چې دي ښه دا وایټ بلډ سیلز هغه طریقه یا هغه کار چې په هغه سره څه کوي د میکروبونه خوري. دې طریقې ته موږ فیګوسایټوسیس وایو. یاد شوی فیګوسایټوسیس څه ته وایي. فیګوسایټوسیس د ډبلیو بي سي د خوراک یو طریقه ده او ډبلیو بي سیانې څه خوري میکروبونه او بیا هغه پروسس یې دننه خپل وجود کې ماته یې ټوټې ټوټې کې د کار شان انسان ته ورکړي هغه استعمال کړي او بېکاره شان چې دی هغه د سټول د لارې یا د یورین د لارې وباسي. په دې پوه شواست. نو بیا فیګوسایټوسیس څه دی. فیګوسایټوسیس یو خاص مرحله ده یو خاص طریقه ده چې په هغه سره ډبلیو بي سیانې میکروبونه خوري. دې ته موږ څه وایو انګلفینګ پروسس. بل نوم یې څه دی انګلفینګ پروسس. دا انګلفېږي بیا دننه ځي او بیا هلته پروسسېږي چې په بله ویډیو کې دا خبرې زه درته کوم. تر دا حده پوه شواست.